په جرمني کې یو افغان د ملي شهید ګیلمن وزیر همشکل ځان جوړ کړی. د ملي شهید ګیلمن وزیر همشکل څوک دی او ولې د ګیلمن وزیر څیره جوړه کړې؟ ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پرون ورځ د جرمني په کولن ښار کې د دې ځای مربوط پی جی ایم ډلې د پښتنو د حق غوښتنې جرګې په ملاتړ غونډه ترسره کړې وه چې پکې د لر و بر بېلابېلو پښتنو په انلاین او حضوري ډول ګډون کړی و. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين هم په انلاین ډول ګډون وکړ او له څو اونیو خاموشۍ وروسته په میډیا راښکاره شو. په هر حال شاید تاسې د غونډې نه خبر شوي یاست یا نه یې خبر، خو زما د دې ویډیو مطلب د ګیلمن وزیر په اړه دی. دا هلک د جرمني مسافر دی او جمال الدین مخلص نومیږي. اصل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او له څو کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي چې اوس د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو کلک مبارز او کولن ښار کې د پی ټي ایم یو فعال غړی هم دی. جمال الدین مخلص ویلي چې ما د ګیلمن وزیر د نوم ژوندي ساتلو او یادګار لپاره خپله څیره هغه ته ورته جوړه کړې او هغه ډول لباس مې په تن کړ. خو له دې مې مطلب دا نه ده چې زه د ګیلمن وزیر ځای ونیسم. د شهید ګیلمن وزیر ځای هیڅوک نشي نیولی، بلکې زما هدف دا دی چې د ګیلمن وزیر نوم دې ژوندی وساتل شي او څوک چې ما ګوري باید ګیلمن وزیر ور په یاد شي. جمال الدین مخلص هیله ښودلې چې پاک رب العزت دومره همت ورکړي چې د ګیلمن وزیر نیمګړي ارمانونه پوره کړي. هغه په خپل ویډیو کلیپ کې د ګیلمن وزیر شعرونه هم د ګیلمن وزیر مینوالو ته زمزمه کړل چې دلته یې د کاپي رایټ قوانینو له امله نشو خپرولی. که تاسې نه وي لیدلي کمنټ وکړئ، زه به یې در ولېږم. له ملتیا مو نړۍ مننه، تر بیا ښې چارې لولم شه.